د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د ملي تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. احسان الله کلیوال یم. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. بلخ پوهنتون د هیواد په کچه ملي اعتبار ترلاسه کړ. په همدې مناسبت ترسره شوې غونډه کې د اړوندو مسؤلینو له لاسته راوړنو او هڅو مننه وشوه. همدارنګه د غونډې په پای کې یاد مسؤلین په ستاینلیکونو وستایل شول. له دې وروسته به بلخ پوهنتون نورې پوهنځۍ او د ماسترۍ برنامې هم پیل کړي. د بلخ پوهنتون رئیس د خپل یو کلن فعالیتونو په اړه توضیحات وړاندې کړل. زیاته کړه د اعتبار ترلاسه کولو هغه معیارونه چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټاکل شوي بلخ پوهنتون په ښه څرنګوالي سره تطبیق کړي. پوهنتون بلخ 2 مرحله را قبلا سپری کرده بود. در مرحله سوم یکی 2 بار کوشش کرد و بالاخره در کوشش سوم بود به نظر میاد مناسب که ما این اعتباردی را گرفتیم. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د ښوونیزو برنامو په برخه کې د یاد پوهنتون استادانو او نورو کارکونکو هڅې او زیار وستایه. داسې څه لاسته راوړنې لرو چې هغه کېدای شي په ډېرو کلونو کې مخکې نه وي سوي او دا بې سابقې وي شاید. نو دا په حقیقت کې د بلخ پوهنتون قدرمن رئیس صاحب و مسؤلینو استادانو کوشش او زیار و او دا د دوی له دې خپل ملت سره له دې خپلو خلکو سره د دوی د مینې او د دوی د شفقت له امله و چې شپه او ورځ یې هڅه وکړه د اقتصاد د مشکلاتو د دې پروا یې ونه کړه او خپل کار ته یې دوام ورکړ. همدارنګه د بلخ پوهنتون مرستیال یاد بنسټ علمي ارزښت یادونه وکړه. وی ویل هڅه کوي چې ځوانانو ته غوره ښوونیز خدمات وړاندې کړي. اینها به تمام مشکلات نگفته و در عرصه خدمات علمی و اکادمیک مثل سابق باره کمر همت بستن و تانستن که موفقیت به این اداره اکادمیک علمی ولایت بلخ که یکی از ولایات پر از دستاورد در عرصه علم در جریان تاریخ می باشه که هیچ کسی از این کار کرده نمیتونه. په دې مراسمو کې یو شمېر دولتي ادارو مسؤلانو وویل چې د پوهنتون استادانو او کارکونکو هڅو او زیار پایله وه چې نن دغه ویاړ بلخ پوهنتون په برخه کړل. د یادونې وړ ده دغه لاسته راوړنه د بلخ پوهنتون لپاره د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت ریاست د ټاکل شوي پلاوي له هر اړخیزو ارزونو او کتنو وروسته ترلاسه کړل. انځر د خلم ولسوالۍ یو له مشهورو میوو څخه شمیرل کیږي. د یادې ولسوالۍ بڼوال وایي سږکال د انځرو حاصلات خورا ښایسته و او له دې لارې ښه عایدات په لاس راغلل. په همدې حال کې د دې میوې پلورونکي وایي په ورځ کې 100 تر 200 منو انځر پلوري. انځر د بلخ ولایت د تاشقرغان ولسوالۍ یوه ځانګړې میوه ده. هغه څه چې دې ولسوالۍ ته یې شهرت ورکړی انځر، انار او بادام دی. دا د کابل مزار لاره ده. هر څوک چې په دې لاره تیریږي دو طرفه باغونه د انځرو او دلته دې خلکو ورته دوکانونه جوړ کړي نو خامخا به د انځرو اخیستو او دیدن لپاره کوزیږي. دا د تاشقرغان تنګی ده. دا ځای د خلم ولسوالۍ یو له مشهورو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په خورا لوړه پیمانه انځر لري. دلته د انځرو بیې په اړه د پلورونکي او اخیستونکي ترمنځ چنه روانه ده. د یادې میوې یو پلورونکی وایي په ورځ کې له 100 تر 200 منو انځر پلوري. دلته د انځرو پلورونکي وایي څوک چې په دې لاره تګ راتګ کوي د انځرو خوړلو وړلو او اخیستلو لپاره به هرومرو کوزیږي او د آزادې هوا او یادې میوې له مزایاو خوند اخلي. آجی در افغانستان دیگه در این طرف های اکنج پلخمری و کابل و اکنج قندوز و همین طرف ها میرن. ولی چند روز پیش که بودن ما 100 کیلو 200 کیلو 300 کیلو اکنج ما هر طرف روان میکردیم. ولی وقتی که کم شده ما در دکان میفروشیم دیگه بسیار فروشات مال یه ذره ضعیف هستی که به خاطر کم شده. په همدې مهال د انځر میوې اخیستونکي وایي دا تازه میوه له خورا ګټو برخمنه ده او زیاتوي له انځرو پرته کور ته ستنېدل به ستره جفا وي. ای که تاشقرغان بیایی و تاشقرغان با می انار و انجیرش مشهور است. ای که تاشقرغان بیایی و با انجیر نخوری دیگه میوه تازه است، میوه فصل است، باید بخورین دیگه. میوه فصل بله خوب است، خوشمزه است، مزه‌دار است.
احمد خان له کلونو راهیسې په خلم ولسوالۍ کې په بڼوالۍ بوخت دی. هغه د انځرو د حاصلاتو په اړه داسې وایي. انجیر تنگی تاشقرغان بیخی نامی است. مزار شریف میرین، بلخ میرین، سمنگان میرین، پلخمری میرین، قندوز میرین. این بیخی یک میوه است که بیخی دمین او کابل میرین. این یک رقم میوه است که بسیار یک نازک میوه است. بسیار یک گاو ارزت یک چی داره اینه. اوس مهال د انځرو فصل دی. د هر کور دسترخوان چې ویني یا د میوې په خپل شتون ښکلا او خوند وربخلی دی. د بلخ له فرهنګ پالې ځمکې څخه د ټوکېدلي ګل تکړه شاعر او ادیب کمال الدین حقمل د پښیمانه نیم په نوم شعري ټولګه مخکتنې ته وړاندې شوه. د مخکتنې په دې غونډه کې د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ښاغلي ذبیح الله نوراني، نوموتی لیکوال صالح محمد خلیق او ګڼ شمېر نورو فرهنګ پالو ځوانانو ګډون کړی و. په پیل کې د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله نوراني د کمال الدین حقمل د شعري ټولګې په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه په دې ولایت کې له ټولو کلتورپالو سره د لازمو همکاریو ژمنه وکړه. په همدې حال کې کمال الدین حقمل د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له همکاریو د مننې ترڅنګ د خپل د لومړي شعري ټولګې په اړه خبرې وکړې. وروسته د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو، صالح محمد خلیق او ډاکټر وکیل متین اریو په دغه ولایت کې د شاعرانو او لیکوالانو د فعالیتونو او لاسته راوړنو په تړاو ویناوې وکړې. درنو لیدونکو، دا و د دې مهال خبرونه. مننه چې له موږ سره وئ. تر بیا ښې چارې. الله مومل.